السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې مې د شامي کباب پخولو طریقه در سره شریکه کړې. هیله د ویډیو به مو خوښه سي. که زما چینل ته نوي یاستئ نو هیله کوم زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ. د دې کباب لپاره اړین مواد: 1 کیلو سرخی غوښه، 3 دانې کچالو، 6 پلۍ اوږه، 1 دانه پیاز. غوښه په دیګي بخار کې اچوو، پیاز، کچالو، اوږه ور اضافه کوو، د ضرورت په اندازه باندې مالګه ور اچوو، 1 نیم ګیلاس جوش شوي اوبه هم ور اچوو. د دیګ سر بندو، 20 دقیقو لپاره په متوسطه حرارت باندې بخار ورکوو ترڅو غوښه نرمه سي. دلته غوښه او کچالو نرم سو، له دیګ څخه یې باسو، په یو ظرف کې اچوو. پیاز هم نرم سوی، پیاز یې لرې کوو. غوښه په ماشین کې ښه میده کوو. ما دلته ګراینډر کې میده کړه، تاسو یې چې په هره وسیله باندې میدوئ، غوښه باید ښه میده سي. په همدې ترتیب کچالو هم میده کوو. کچالو او غوښه ما علیده علیده میده کړه، ځکه که یو ځای میده سي بیا یو رقم چسب پیدا کوي او د جوړولو په وخت کې لاسونو پورې نښلي. په یو ظرف کې میده سوي کچالو غوښه اچوو، 1 قاشوغه تور مرچ ور اضافه کوو، 1 ګیلاس سوغاري اوړه ور اضافه کوو، 2 هګۍ ور اچوو. مواد ټول ښه سره ګډوو. د ضرورت په اندازه باندې مالګه ور اچوو، دوباره یې ښه مخلوطوو. لاسونه په اوبو لمدوو، بیا له تیار سوو موادو څخه لږ مقدار اخلو، لوله کباب جوړوو. څنګه چې تاسو وینئ ډیر په اسانۍ باندې جوړیږي، لاس پورې هم هیڅ نه نښلي. د بل کباب جوړولو لپاره بیا هم لاسونه له اوبو سره لمدوو، په همدې ترتیب باندې ټول کبابونه جوړوو.
لومړی غوړي په منقل باندې ږدو چې ښه ګرم سو، کبابونه ور اضافه کوو. په متوسطه حرارت یې سره کوو. که حرارت چیرته زیات وي نو کباب پسې زر پخیږي او مابین خام پاتې کیږي. دا کبابونه په ډیرو غوړیو کې ښه پخیږي، که غوړي کم وي بیا نو سم نه پخیږي. په همدې اندازه چې سره سو نو کباب آماده ده. که مو ویډیو خوښه سوې وي دوستانو نو هیله کوم ویډیو لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو په راتلونکي کې همداسې ښایسته ویډیوګانې نورې هم در سره شریکې کړم. نو دا زموږ د نن ورځې خوندور پخلی. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.